بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یو ځل بیا ستړي مه شئ. نن چې مونږ کوم ټاپک وایو د اتم کلاس د بیولوژي د دویم چپټر دویم ټاپک ته کینګډم پروټیسټا د پروټیسټا عالم. مونږ مخکې بلو د اوس دا خبره مخکې مونږ کوي چې مونږ ټول عالمونه په تفصیل سره یو وایو. د اتم کلاس په کتاب کې مونږ د بیکټریا عالم ویلی دی، پاکې مونږ بلد یو سره اول تعریف وایو، بیا په دې کې مهم ټکي چې کوم دي لکه د خوځښت څنګه کوي، د خوراک څنګه کوي، د شکل څنګه دی، د خپل نسل څنګه زیاتوي، دا کوم حیوانات یا کوم نباتات دي، دا خبرې مونږ ټولې وایو. نو په هر عالم کې به مونږ دا خبرې بیا مونږ ته تکراریږي، دې سره مونږ بلد شو. او د پروټیسټا چې کوم عالم دی، پروټیسټا دا د گریک ورډ نه وتلی دی، گریک ورډ پروټیسټاس نه وتلی دی. پروټیسټاس معنا کیږي پرایمري اور فرست اف آل. پرایمري معنا لومړی یا فرست اف آل، په ټولو نه مخکې. په ټولو مخکې ولې ورته وایي؟ دغه چې کوم دي ټول، چونکې تعریف کې موږ وایو دا ټول یو حجروي دي. څه شي دي؟ یو حجروي، یعنی په ټول نه وړکي دغه دي. اول دغه دي، بیا دینه غټ لیوینګ ارګانیزم راځي. ځکه ته په ټول نه مخکې وایو. موږ تاسې که ځان وګورو خو موږ د میلیونونو میلیاردونو حجرو څخه جوړ شوي یو، او د دې چې کینګډم پروټیسټا دی ټول بدن یې دی یوې حجرې نه جوړ دی. نو ځکه دې ته پرایمري یا پروټیسټاس وایي. نو دغسې دا کلمه جوړه شوې ده. تعریف یې دغه دی: هغه ژوندي موجودات چې د یوې حجرې نه جوړ شوي دي ټول په یو ګروپ کې ښودل شوي چې پروټیسټا عالم یا کینګډم پروټیسټا ورته ویل کیږي. هغه لیوینګ ارګانیزم موږ تاسې ویلي والته چې پروکاریوټ او یوکاریوټ ته چې راشو چې پکې یوني سیلولر دي او ملټي سیلولر دي. نو هغه یوکاریوټیک ژوندي موجودات چې د یوې حجرې نه جوړ شوی دی ټول بدن یې، هغې ته موږ کینګډم پروټیسټا وایو. ځکه دا پروټیسټاس چې کوم دی پرایمري یا فرست اف آل ورته ویل کېږي، ځکه چې دا په ټول نه لومړي دي. وړکۍ صرف یو حجروي دي، په دې نه پس چې کومې راځي بیا غټېږي چې څومره غټ لیوینګ ارګانیزمز دي. دې آر جنرل اکویټیک، ته چې کوم ده په نمجن محیط کې ژوند کوي، په تشي کې یا په اوبو کې یا په نمجن محیط کې. دا ټول پروټیسټاس چې کوم دي دا په هغو کې ژوند کوي. اوس تاسو دې موږ پراپرټیز وایو. لومړی دی پراپرټي موږ وایو مومنټ، یعنی حرکت. دی حرکت څنګه کوي؟ دی درې طریقو باندې حرکت کوي. لوکوموشن، یو ځای نه بل ځای ته تلل ته لوکوموشن وایي. لومړی چې کوم دی سیډوپوریا دی، سیډوپوریا کاروي. په دې پروټیسټا عالم چې کوم دی، دې مثال بیکټیریا، پیرامیشیم، دا مثالونه دي. اوس دې کې چې کوم دا پیرامیشیم، امیبا، بیکټیریا خطا شوله، امیبا او پیرامیشیم. اوس امیبا ته ګوري، امیبا یو مشخص شکل نه لري، څوک دغه سره کم شکلی دی، دغسې راتللی دی، دغسې تللی دی. اوس دې چې دا باډي دی، اوس یو شکل یې دغسې دی، که لږه کې پس چې ګوري دی به د خپل شکل ته تغییر ورکړی، به دغسې شوی وي، شکل به دغسې جوړ شوی وي. بیا چې ګوري هغه به دغسې جوړ شوی شکل یې، یعنی دی خپل شکل برقرار نه ساتي، شکل بدلوي. سیډوپوریا دی دغه بدن دا برخې دي، دا برخې دی کاروي، په اوبو کې وهي، دا ټول اکویټیک دي، په اوبو کې ژوند کوي، اوبو کې وهي، په دې باندې دی حرکت کوي. که اوس دغه شکل کې وي دغه کاروي، یا دا کاروي، له هر یو ارګن چې کوم دی دا دی کاروي د حرکت لپاره، کله دغه شي کله دا کاروي. نو دې ته دی سیډوپوریا ویل کېږي. بیا راځو سیلیا. د ځینې چې کوم دي پروټیسټا چې کوم ځینې لیوینګ ارګانیزمز دي، هغې په بدن باندې وړکي ویښتان غونډه کوي. څه شي وي؟ دغسې وړکي ویښتان وي، هغې ته موږ سیلیا وایو. همدغه چې کوم د ویښتان دي دا د حرکت لپاره کاروي. دا لکه څنګه کښتۍ مو کتلي وي، کښتۍ شاته یوه ډنډه ده، هغه چې په اوبو کې وهي، کښتیوان وهي، په هغې باندې کښتۍ حرکت کوي. دغسې دغه لیوینګ ارګانیزم چې کوم دي دغه شیان اوبو کې وهي، دې باندې حرکت کوي. درېیم د فلیجلم. فلیجلم موږ تاسې په بیکټیریا کې هم ویلی دی. دا د پیرامیشیم کې تقریبا هغه دي چې دغسې یوه لکۍ غوندې کې ده، پکې هغه لکۍ دی وهي، په هغې باندې دی حرکت کوي.
دا څه شی شو؟ دا دی هر موډ اف مومنټ شو یا حرکت. نو کینګډم پروټیسټا چې کوم څوره لیوینګ ارګانیزم دي په درې طریقو باندې حرکت کوي، سیټوپودیا، سیلیا او فلیجلم. په دې طریقه باندې دی حرکت کوي. بیا راځو موډ اف نیوټریشن. نیوټریشن دی څنګه کوي؟ نیوټریشن چې کوم دی دغه په دوه طریقو باندې کوي، اټوټروپیک او هیټوټروپیک. څه شي دي؟ یو دی اټوټروپ، یو دی هیټوټروپ. اټوټروپ هغه دی چې خپل خوراک خپله تیاروي او هیټوټروپ چې نور نه اخلي. نو د خوراک په اساس موږ پروټیسټا په څلور برخو ویشو. یو دی فوټوسنتیټیک، یعنی پروټیسټا چې کوم د خوراک خپله هم تیاروي، د نور نه هم اخلي، لکه بکټریا چې وي. خو چې خپل تیاروي هغې ته موږ څه وایو؟ د نورو نه چې اخلي. څنګه اخلي؟ نبات میوه خوري، سبزي خوري، د انسان غوښې خوري، تشه خوري. هغه په اساس موږ بیا په څلور برخو ویشو. یعنی د خوراک په اساس موږ پروټیسټاز چې کوم دي په څلور برخو ویشو: فوټوسنتیټیک، هولوزویک، سپرفایټیک او د چې کوم څلورم هغه چې کوم دی هغه دی میګزوټروپیک. کوم شول؟ فوټوسنتیټیک، هولوزویک، سپرفایټیک او میګزوټروپیک. لومړی دی فوټوسنتیټیک. دا نوم د فوټوسنتیسیس نه وتلی دی، یعنی فوټوسنتیټیک هغه پروټیسټاز دي چې خپل خوراک په خپله تیاروي، د فوټوسنتیسیس د لارې. دویم دی هولوزویک. هولوزویک چې کوم دی دا پروټیسټاز چې کوم دی انجیکټ اینډ ډایجسټ فرام ادر ارګانیزمز. د نور ارګانیزمز چې کوم دی د هغو نه خپل خوراک اخلي. لکه مثال ساده تاسو ته وایم، دا چونکې ټول مایکروسکوپیک دي، موږ تاسې نه دي لیدلي په دې ژوند کې، خو د غټو سره موږ مقایسه کوو چې موږ تاسې پرې پوه شو. ماشه دی د انسان په بدن کې خپله لشه ننه کي، د هغه نه وینه راواخلي، هغه وینه خپله هضموي، په هغې دی خپله ژوند کوي. ا د خوراک دی. نو هولوزویک چې کوم دي دا هم هغسې لیوینګ ارګانیزم دي، خو موږ تاسې نه دي، لکه څنګه ماشه دی. نو دا د بل لیوینګ ارګانیزم نه راواخلي د بدن نه، که غوښه وي، که وینه، که هر شی و، هغه نه دی خوراک راواخلي، خپل ځان ته هضم کوي، په هغې باندې دی ژوند کوي. دریم دی سپروفایټیک. سپروفایټیک چې کوم دی ګیټ فود بای ډیکیینګ ډیډ باډیز. تاسې بکټریا کې ویلي چې هغه ژوندي چې کوم مړه جسدونه دي هغه تجزیه کوي. دا هغه سپروفایټیک هغه پروټیسټاز دي چې کوم لیوینګ ارګانیزم چې مړ شو په هغې بدن باندې وشي، د هغه نه دی خپل خوراک خوري او هلته هغه ډیکې کېږي، هغه د منځه ځي، تجزیه کېږي. نو دوی د هغې نه خپل خوراک حاصلوي. میګزوټروپیک چې کوم دي بیا د یو بل قسم دی چې هغه دی هم ډیډ باډیز خوري. ګورئ دا چې سپروفایټیک پروټیسټ دغه صرف ډیډ باډیز نه خوراک کوي. که ډیډ باډیز وي دی خوراک کوي، که نه وي دی وږي ناست وي یا د منځه ځي. نو میګزوټروپیک چې کوم دی دی په دوه طریقو خوري. هم د انسان د ژوندي موجود بدن نه لکه ماشی هغه نه هم اخلي، او هم چې کوم دی سپروفایټیک دی. سپروفایټیک یعنی د ډیډ باډیز هم تجزیه کوي. دا په دوه طریقو باندې خوري. څلور قسمه شول. یو دی چې پروټیسټاز چې خپل خوراک خپله تیاروي. دویم دی هولوزویک چې کوم دی هغه چې کوم دی د نور ژوندي موجوداتو د بدن نه دی خپل خوراک حاصلوي. دریم دی سپروفایټیک چې هغه ډیډ باډیز ډیکې کوي، هغې نه خپل خوراک حاصلوي. میګزوټروپیک چې کوم دی هم د لیوینګ د باډي نه او هم د ډیکیینګ نه د خوراک حاصلوي. بیا راځو ریپروډکشن. ریپروډکشن دی څنګه کوي؟ ریپروډکشن چې کوم دی د بوث سیکشوال او ای سیکشوال کوي. دی چې خپل ریپروډکشن کوي سیکشوال ای سیکشوال، زوجي او غیر زوجي، په دواړو طریقو باندې خپل ریپروډکشن کوي چې دا موږ زده دي. نور چې کوم دی موږ په څلور برخو باندې دغه ویشو. یو دی فایټوپلانټن، زو پلانټن، فنجای لایک او یوګلینایډ. فایټوپلانټن چې کوم دی په دې کې سیلوال موجود دی. سیلوال دی چې کوم دی د سیلولوز نه جوړ دی، لکه نبات. کلوروپلاست پکې موجود دی. فوټوسنتیسس پکې کیږي. نان موټر یعنی حرکت نه کوي. مثال دی ډیسمیډ. دا فایټو په معنا کې فایټو پلانټن د پلانټ غونډه کې چې کوم دی فایټو مین پلانټ. نو دغه حیوان نباتاتو ته ورته دي دا چې کوم پروټیسټاز دي. دویم دی زوزومین انیمل. دا انیمل ته ورته دي. په دې کې سلوال نشته، په دې کې کلوروپلاست نشته. دا هیټوټروپیک دی، نور نه خوراک اخلي. موټایل دی، حرکت کوي. مثال امیبا او پیرامیشیم. دریم دی فنجای لایک. فنجای ته ورته سلوال پکې نشته. سپروفایټیک په نیچر کې دي. او څلورم چې کوم دی په ټول نه مهم یې چې کوم دی